ویره چې دا درې مرحلې لري. یو external fear، بل internal fear او بل real fear، یعنی خارجي ویره، داخلي ویره او واقعي ویره. اول راځو خارجي ویره چې مونږ کوم ډول ویره ته خارجي ویره ویلی شو. external fear یعنی خارجي ویره. دغه ویره عبارت دی له د سټیج څخه د ودرېدلو ویره. په سټیج کې د ودرېدلو څخه ویره، یو چا ته د نږدې کېدلو او د هغې سره د خبرې کولو ویره، د حیواناتو څخه ویره، یعنی د سپي څخه، د زمري څخه، د مار څخه، د همدې په شان نور ډیر حیوانات دي چې هغوی وحشي دي، د هغوی څخه ویره. دغه ویره داسې دی چې دا سیمپل او کلیر دی مونږ ته، یعنی مونږ ته معلوم دی چې مونږ دغه شیانو څخه ډاریږو. مثال مونږ ته ښه معلوم دی، مثال کې سپی وګورو یا چېرته مار وګورو یا لړم وګورو یا څه وګورو، یعنې مونږ پوهېږو چې زه د دې شي څخه ډاریږم، یعنې دې ته خارجي ویره وایي. لیول 2 یعنی دویم مرحله د ویرې هغه انټرنل فیر دی، یعنی هغه داخلي ویره ده. د دې مثالونه به زه تاسو ته د رابرټ کیوساکي د کتاب شتمن پلار او نیستمن پلار کې دغه ویرې شپږ ډوله یاد کړي دي. اول د فیر آف منی، یعنی د پیسو ویره. یعنی ځینې خلکو سره دغه ویره وي چې یعنی داسې وخت به راشي چې ما سره به پیسې نه وي، چې په آینده کې زه نیستمن نشم، زه د غریب نشم، د دې ویره. دویم ویره فیر آف کریټیسیزم، یعنی د انتقاد ویره. مثال که زه ډاکټر شم نو زما ملګري به ماته څه وایي، زما کلیوال به ماته څه وایي چې دې ته وګوره دا هم ډاکټر شو، دې ته وګوره دا هم انجینر شو، دې ته وګوره دا هم دغه مقام ته ورسېدو. یعنې د دې څخه ویره، د خلکو د انتقاداتو څخه ویره. دریم فیر آف انهیلث، د دې ویره چې زه په آینده کې مریض نشم. یعنی ځینې خلک همداسې وي، هغه په دې فکر کې وي چې زه په آینده کې مریض نشم، یعنی همیشه په همدې سوچ کې وي چې زه په آینده کې مریض نشم. څلورم فیر آف لاس، یعنی د یو څه د لاسه ورکولو ویره. یعنی که ستاسو په ژوند کې یو څوک تاسو ته ډیر مهم وي، د هغه د لاسه ورکولو ویره. پنځم فیر آف اولډ ایج، د سپینګرتوب څخه ویره. یعنی ځینې خلک وي چې هغوی ډاریږي چې زه د مثال کله چې زه سپینګیری شم نو زه به محتاج شم، زه به دغه شم، زه به دغه شم، یعنی دغه سپینګرتوب څخه هغوی ویره لري. شپږم فیر آف ډیت، یعنی د مرګ څخه ویره. دا هغه شپږ ډوله ویرې دي چې دا زموږ په داخل کې وي. دریم ریل فیر، یعنی واقعي ویره. دغه ویره د نورو ویرو یعنی د خارجي او د داخلي ویرو یوه هسته ده. د هر ویرې تر شا یو څه عموما وي چې هغه ته مونږ په انګلیش کې ورته uncertainty وایي. د فیر آف what will happen after death، یعنی دغه کار زه کوم د دې څخه وروسته څه کیږي، د هغه څخه ویره. یعنی د سچویشن او اکشن څخه وروسته هغه آوټکم چې دی، یعنی هغه لاسته راوړنه چې ده د هغې څخه ویره. مونږ اصلا د هغه څخه ویریږو، یعنی د دغې کار وروسته چې څه پیښیږي مونږ د هغه څخه ویره لرو. مثال په ډول مونږ په یو ځای کې خبرې کوو، یو سټیج ته غوښتل کیږو او مونږ ته ویل کیږي چې تاسو دلته خبرې وکړئ. نو مونږ د هغه خبرو کولو څخه نه ویریږو، مونږ د دې خبرو کولو وروسته چې څه پیښیږي، یعنی مونږ چې کله خبرې کوو یعنی مونږ داسې فکر کوو چې خلک به بیا ما پورې خاندي، ما ته به یعنی ما پورې به هغوی ملنډې وهي، یعنی ما ته به وایي هغوی چې ته نالایقه یې، ته خبرې نشي کولی. مونږ اصلا د دې څخه ویریږو، یعنی د یو عمل د یو حالت تر شا چې څه پیښیږي مونږ اصلا د هغې څخه ویریږو. مثال په ډول یو څوک په یو اداره کې کارمند دی او داسې کار کوي چې هغه کار د هغه خوښیږي هم نه، خو هغه د دې دپاره هلته وي چې د دې میاشتې په آخر کې هغه ته یو څه پیسې ورکول کېږي، یعنی هغه ته معاش ورکول کېږي. خو په بزنس یا تجارت کې بیا دغه خبره نه وي، ځکه که یو څوک غواړي خپل شخصي کار شروع کړي نو هغه ته څوک دا ضمانت
دا تضمین نشي ورکولی چې ته به په یو میاشت کې دونه پیسې لاسته راوړې. یو شخصي کار د دې د خاطر نه شروع کوو چې د دې تر شا به څه پېښېږي. مثال که زه یو میاشت هغه اداره کې کار ونه کړم، که په هغه اداره کې ما کار کړی وی نو ما ته به یو میاشت وروسته هغوی معاش راکول. خو که اوس زه یو میاشت خپل شخصي کار وکړم هلته لاړ نه شم نو کیدای شي چې هغه معاش مې هم وسوځېږي او زما په شخصي کار کې هم څه ماته په لاس رانشي. نو موږ د دې څخه ویره لرو. دې نه هم معلوم شو چې موږ د یو عمل وروسته چې څه پېښېږي د هغه څخه موږ ویره لرو. یوه د حل لاره وجود لري چې موږ خپل دغه ویرو سره خدای پاماني کولی شو او د دې ویرو څخه ځان ساتلی شو. یعنی هغه داسې کله چې موږ ته یو د ویرې خبر یو د خوف خبر مثال راورسیږي یا موږ ته راشي نو موږ باید ووایو چې I handle it، یعنی زه ورته رسیدګي کوم. د مثال په ډول که یو څوک سټیج ته وغوښتلی شي د خبر لپاره نو که دا د دې څخه ویره ولري چې د دې تر شا څه پېښېږي، خلک په ما باندې بلنډې وهي، نو هغه بیا څه نشي کولی. خو که پر اعتماد سړی وي، پر اعتماد شخص وي، هغه به وایي چې زه ورته رسیدګي کوم. څوک چې هر څه کوي ودې کړي په ما هیڅ تاثیر نه کوي. که په ما خاندي، که په ما ملنډې وهي، هر څه کوي، زه دلته خبرې کوم، زه د هغوی سره هیڅ کار نه لرم. خو که په خپل ځان څوک اعتماد ونه لري او بې اعتماده سړی وي، بې اعتماده شخص وي، نو هغه به وایي چې دا څه وشو. که د یو ویرې خبر واوري یا څه مشکل ورته پېښ شي نو هغه وایي دا څه وشو، اوس به څه کوم. یعنی داسې ناامیدي غوندې ښکاره کوي او د خلکو او د حالاتو تاثیر لاندې راځي. خو اوس د کتاب لیکوال تاسو ته 5 داسې حقایق ویلي دي چې دغه تاسو ته معلوم شي نو تاسو سره مرسته کولی شي چې تاسو د دغه ویرو څخه ځان خلاص کړئ. اول everyone feels and hide it، یعنی دغه ویره داسې شی ده چې دا هر څوک احساسوي، هر څوک یې محسوسوي دغه ویره، خو خلک یې پټوي. یعنی موږ ځان ته نه یو، یعنی د ویرې په راتګ سره موږ باید داسې فکر وکړو چې زه ځان ته نه یم. یعنی دغه ویره هر چا ته راځي خو ځینې خلک یې پټوي، یعنی موږ ته هغه ویره نه ښکاري. نو موږ هم باید خپل دغه ویره پټ کړو. دویم facing to get over it، یعنی د هغه کار څخه چې موږ ویره لرو. مثال په یو ځای کې د خبرو کولو څخه ویره لرو، باید موږ هغه کار تکرارا وکړو، یعنی دغه کار موږ همیشه وکړو. دې کار کولو سره موږ کولی شو د ویرې څخه ځان وساتو. یعنی د یو څه څخه چې موږ ویره لرو هغه کار باید موږ همیشه وکړو او تکرار نه وکړو تر څو هغه کار سره موږ عادي شو او خپل د ویرې دیوال مات کړو. بل face to comfort zone، یعنی ځینې خلک د راحتي په حالت کې خوشحاله وي چې هغه د همیشه په راحت، یعنی ځان په مشکله کې نه اچوي. که موږ غواړو چې خپل ویرې ختم کړو نو باید ځان د راحتۍ څخه وباسو او ځان په مشکل کې واچوو تر څو موږ د خپل دغه ویرو څخه خلاص شو. څلورم باید نوي کارونه وکړو. په نوي کارونو کې چیلنجونه هم وي خو باید موږ هغه سره موږ مخامخ شو او د هغه چیلنجونو څخه باید موږ ووځو. د یو نفر سره مو انډیوالي ده، یو نفر سره زموږ ملګرتیا ده او هماغې سره یو بل چا سره ملګرتیا نه کوو نو دې سره هم په موږ یعنې زموږ ویرې ډېرېږي. نو موږ باید د نورو خلکو سره باید ملګرتیا جوړه کړو او د نوي خلکو سره باید موږ ملاقات وکړو تر څو دغه ویره زموږ څخه ورک شي. پنځم pushing is the best option، یعنی یو کار کول، نه د هغې څخه ګریز یا تیښته کول. یعنی که یو کار زموږ په مخ کې راځي باید موږ هغه کار وکړو، نه دا چې د هغه څخه تیښته وکړو. په تیښته موږ د یو کار د کولو څخه نه خلاصېږو، باید موږ هغه سره مخامخ شو او هغه کار په کولو خلاص کړو. دغه خبرې مې تاسو ته د feel the fear and do it anyway د کتاب څخه وکړ. امید کوم چې دغه مو خوښ شوی وي. که مو خوښ شوی وي لایک یې کړئ، خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ
او که اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل مو هم سبسکرایب کړی او بیل آیکن هم کلیک کړئ تر څو د نوي ویډیو په راتګ سره تاسو خبردار شئ. ډیره مننه له تاسو څخه.